الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ او تاسو نننی درس د سیرت مبارک درس دی او د خیبر د غزا پاتې برخه ده. په تیر درس کې موږ او تاسو دې پورې درس رسولی و چې کله یهودو ماتې وخوړله نو دوی د شق په نامه باندې کلی او د اوبی کلا و دیزې ته راغلل. نو دا د شق کلی هم مسلمانانو محاصره که او یهودو د تن په تن د جګړې غوښتنه وکړله چې یو نفر به سره جنګیږو. نو ابو دجانه انصاري رضی الله تعالی عنه ورته ورښکته شو او په دې کې د تن په تن په جګړه کې یهودو ماتې وخوړله. بیا مسلمانانو ته په دې کلا کې ډېر غنیمتونه پاتې شول، سامانونه و میږې خوراکونه او داسې نور شیان ورته په غنیمت باندې ورغله. او یهودو په دې د شق په کلي کې ډېر مقاومت د مسلمانانو سره وکړ. دا رقم د غشو او ډبرو باران په مسلمانانو باندې وکړ، خو مسلمانانو د لرګیو څخه ساده توپونه جوړ کړي و. د همدغې د وجې نه د هغوی په زړونو کې ویره او رعب راغی او وتښتېدل د دې څخه. بیا مسلمانانو ته ډېر میسي او خټونه جوړ شوي لوښي پاتې شول. نبي علیه السلام دوی ته امر وکړ چې اول دا ښه ووینځئ او هغې نه وروسته خوراک او څښاک پکې کوئ. بیا یهود د کتیبه په نامه باندې کلی و چې قاموس کلا وه. موږ او تاسې په تېر درس کې دا کلي وښودل چې څو کلي و څو کلاګانې وې. نو بیا د یهود هلته لاړل. بیا دوه روایت راغلی چې 14 ورځې مسلمانانو دا ځای محاصره که یا 20 ورځې محاصره که، او داسې روایتونه راغلی چې یهودو د مسلمانانو سره روغه جوړه وکړه، یا دا چې مسلمانانو په زوره وویستل د دې ځای هم وویستل او دا ځای هم فتحه که. بیا د دې نه وروسته یهود دوو نورو کلاګانو ته چې وتیح په نامه باندې وه او سلالم په نامه وه هلته وتښتېدل او مسلمانان بیا هلته ورپسې ورغله او محاصره یې کړه، تر دې چې دوی د صلح غوښتنه وکړه. د تاریخ په اوږدو کې چې کله کفارو باندې سخت راغلی او کله چې کتلي چې موږ مقاومت نشو کولی د مسلمانانو په مقابل کې، بیا د صلح پیشنهادونه کوي. دا د دوی تاریخ دی د اول نه. نو د هغې نه وروسته دوی چې کله د صلح غوښتنه د مسلمانانو نه وکړله او ویې ویلې چې موږ داسې صلح تاسې سره کوو چې موږ ټول د خیبر نه وځو، خو موږ ته به څه نه وایي، موږ سره به جنګ نه کوئ. نبي علیه السلام دوی ته اجازه ورکړه چې دومره مالونه به د ځان سره وړي وځي به د دې خیبر نه چې اوښان او خره یې ځان سره وړلی شي، دومره مالونه به وړي او د دې نه زیاته اجازه ورته نشته. او همدا رقم سره زر او سپین زر وسلې او اسونه به له ځان سره نه وړي، دا به ځان سره ساتي او خره و اوښان او په دې دواړو باندې څونه شیان باریږي بغیر د دې شیانو نه، د دې سرو زرو او سپینو زرو نه، دا نور ټول وړلی شي. او که چا پکې څه پټ کړه او خیانت یې وکړ بیا به دا تړون ماتیږي. دا ماده رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوی باندې کېښودله. بیا دا 3 واړه کلاګانې مسلمانانو ته یې وسپارلې دوی او یهود ووتل د دې ځای نه، دغه خیبر د دغه کتیبه کلا نه کلي نه ووتل. مسلمانانو په دې کلاګانو کې 100 زغرې او 400 تورې، 1000 نیزې او 500 لیندۍ او د تورات څه بعضې نسخې وې، دا ورته مسلمانانو ته په لاس باندې ورغلی. او په یهودو کې یوازې کنانه بن ابي الحقیق او د ده یو ورور دوی خیانت وکړ او سپین زر او بعضې نور قیمتي جواهرات پټ کړل. بیا مسلمانان په دوی باندې خبر شول او د همدغې خیانت د وجې نه دا دواړه ووژل شوه. او په دې غنیمتونو کې صفیه بنت حیه بن اخطب د کنانه ښځه وه او په نیول شوو کسانو کې ودا هم راوستل شوه. د دواړو ډلو مړي مسلمان د یهودو د مړو شمېر 93 تنه و د خیبر په غزا کې، او د مسلمانانو بعضې وایي چې 14، څوک وایي 15 او څوک وایي 18. دغه 3 روایته راغلي دي. بیا کله چې خیبر فتح شو د حبشې د مهاجرینو نه ابو هریره رضی الله تعالی عنه او ابان بن سعید رضی الله تعالی عنه دا هم راغله، ځکه د مخکې د خیبر د فتح نه چې کوم یو حبشې ته هجرت کړی و د نبي علیه السلام په امر باندې، او مشر جعفر بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه بیا دی بیرته راغله خیبر په لور باندې مخه کړله. راغله 14 تنه و چې جعفر بن ابي طالب او ابو موسی اشعري رضی الله عنهم دا هم پکې و. نو کله چې خیبر فتح شو دی مالونه نبی علیه السلام ته راوړل شول دا د غنیمتونو، او په دې وخت کې جعفر رضی الله تعالی عنه دا هم راغی. نو د مستدرک
حاکم حدیث ده، هغه وایي چې نبی علیه السلام وویل ما ادري انا بفتح خیبر افرح ام بقدوم جعفر. زه نه پوهېږم چې د خیبر په فتح باندې خوشحالي وکم او که د جعفر په راتګ باندې خوشحالي وکم. بیا دې نه وروسته ابو هریره رضی الله تعالی عنه هم راغی. دا اول مدینه منورې ته تللی او مدینه منوره کې مسلمان شوی او د هغې نه وروسته خیبر ته راغی او نبی علیه السلام سره ملاقات شو. بیا خیبر په څو برخو باندې وویشل شو. په 14 برخو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیبر وویشه او دا یهود راغله نبی علیه السلام ته وویل چې موږ مشړی د دې ځینه موږ ستاسو نه ډېر په کښت او حاصلاتو او دا رقم په زراعت باندې ډېر پوهېږو، نو داسې چل به وکړو چې موږ به دا ځمکه کرو او نیمایي فصل به ستاسې نیمایي به موږ په اجوره کې اخلو، خپله مزدرۍ کې به اخلو. نبی علیه السلام ورسره ومنله، خو شرط یې دا کېښوده چې کله زموږ خوښه شي تاسې به د دې خیبر نه وځئ. ویله بالکل صحیح ده. بیا دا د عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې کله چې دا خلکو بیرته شرارت شروع که او فساد شروع که، بیا عمر صاحب د دې خیبر څخه ټول خلک وباستله. نو نبی علیه السلام په 14 برخو باندې د خیبر ځمکه وویشله او د صحابه کرامو څوک چې مجاهدین وو او څوک عام وو، څوک اس والا خلکو چې په جنگ کې به په اس باندې بسپارو جنگ به کو، یا څوک پیدا وو، دا ټولو باندې د ځمکه وویشله. په دې غزا کې د خیبر په غزا کې یهودو بیا هم خپل شرارت وښوده او خپل خیانت یې وښوده. نبی علیه السلام د وژلو دسیسه جوړه کړله او د سلام بن مشکم یو سړی و، د ده د ښځې په واسطه باندې یو ګډ نبی علیه السلام ته راوسته، سور کړی ګډ او په زهرو باندې لړلی و. دا ښځې معلومه کړې وه چې نبی علیه السلام په ګډ کې یا په د حیوان کې لاس خوښوي، دا د لاس کومه غوښه چې ده دا د نبی علیه السلام ډېره خوښېږي، نو دا یې ډېره په زهرو باندې ولړله. نو کله چې نبی علیه السلام د دې نه مړۍ وکړه او ویې خوړله، په خوله کې واړوله راواړوه بېرته تو کړله، وایي دا خو په زهرو باندې لړل شوی. نبی علیه السلام ویلی. نو دلته یهودو دا اعتراف وکړه چې بالکل موږ دا غوښتل چې که چېرته دا محمد پاچای نو موږ به ترې ځان خلاص کړو، او که چېرته پیغمبري نو دا زهر دا نشي وژلی. بیا د دغې غوښې د وجې نه چې دوی په زهرو باندې لړلی وه، یو صحابي و چې بشر بن البرا بن معرور رضی الله تعالی عنه نومېده، دا د دې زهر د وجې نه شهید شو. نبی علیه السلام بیا صحابو ته امر وکړ چې دا ښځه په دې باندې قصاص کړي، بیا دا ښځه هم قصاص کړله. دا د بخاري حدیث ده. نو دا د دې نه وروسته بیا د پدک په نامه باندې خلکو هغه هم تسلیم شول، یهودو نبی علیه السلام ته صحابه کرامو ته دی راغله تسلیم شول، او وادي القرا کې بعضې خلکو یهودیانو دا هم راغله، مسلمانانو اول ورته د اسلام بلنه ورکړه او اسلام یې ونه منه او د جنگ تیاری ونیو. بیا د زبیر بن العوام رضی الله تعالی عنه لخوا نه د دوی کس په کس څو نفره ووژل شو. هغې نه وروسته بیا دوی تسلیم شول او راغله نبی علیه السلام ته خپله تسلیمي ومنله. دا رقم تیمه په نامه باندې خلکو هغې هم صلح غوښتنه وکړله د مسلمانانو سره. په دې غزا کې صفیه رضی الله تعالی عنها سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نکاح وشوله. کله چې صفیه بنت حیه بن اخطب رضی الله عنها په بندیانو کې ونیول شوه، نو دحیة الکلبی رضی الله تعالی عنه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اجازه باندې هغه ځان ته غوره کړه چې دې سره به زه واده وکړم. بیا صحابه کرامو نبی علیه السلام ته وویل چې دا ښځه بغیر د تا نه بل چا سره مناسبه نه ده، ځکه دا د بني قریظه او بني نذیرو سرداره ده. نو نبی علیه السلام راوغوښتله او د اسلام وړاندیز یې ورته وکړه، هغه مسلمانه شوه او هغې نه د مسلمانېدو نه وروسته یې ازاده کړله او نبی علیه السلام ځان ته په نکاح کړله. نو دا د خیبر د غزا پیښه وه، مهمه پیښه چې نبی علیه السلام د صفیه رضی الله تعالی عنها سره نکاح شوې ده. بیا د هغې نه وروسته نبی علیه السلام د مدینې په لور باندې روان شو او بیا په صحبه په نامه باندې یو ځای و. دلته صفیه رضی الله تعالی عنها نبی علیه السلام سره د واده شپه تېره کړله او د واده شپې نه وروسته ولیمه کې ولیمه د واده ډوډۍ ته ویل کېږي، خرما یې ورکړل نبی علیه السلام، کرته و غوړي خلکو ته ورکړه. نو دا د نبی علیه السلام د واده ولیمه وه او بیا 3 شپې دلته نبی علیه السلام وکړې. هغې نه وروسته د سفر په میاشت کې په آخرو شپو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته د هجرت په اوم کال باندې ورسېده. نو دا د خیبر د غزا هغه لنډه واقعه وه. الله تعالی دې موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.